ذخیر اندوزی چې دا اسلام چې کوم تعریف کړی دی او اسلام چې کوم تعلیمات ښودلي دي ذخیر اندوزۍ په حوالې سره هغه دا دي چې یو مسلمانی هغه په خپلو فصلونو کې فصل پرېږدي او کټکۍ نه تر هغه وخته پورې چې څو وخته پورې دغې څیز قیمت زیات شوی نه وي او یا د فصلونو کټایي وشي او د کټای نه بعد مسلمانان هغه څیز غله چې کومه ده هغه ځان سره کیږدي تر دې حده پورې چې دا څیز کله دام اوچت شي کله یو قیمت زیات شي کله د هغې طلب زیات شي او د طلب په مقابله کې بیا چې په 100 روپۍ باندې انسان کم قیمت باندې خرڅوي نو په ګران قیمت باندې مسلمان ته ملاو شي دغې غلې ایسارولو ته ذخیر اندوزي وایي. خو لیکن علماء کرام چې کله مزید وضاحت کول غواړي دغې مسلې او په دغې باندې روشنایي اچول غواړي نو علماء کرامو سره دا خبره هم ضرور کوي چې ذخیر اندوزي دپاره 2 خبرې نور هم ضروري دي. اولنۍ خبره دا چې کله هم یو انسان غلظ ځان سره محفوظ کوي چې سبا له په ګران دام باندې خرڅه شي په دې کې 2 خبرې ضروري دي. یو دا چې د مسلمانانو معاشره کې دغې څیز ته ضرورت دی او دا ضرورت دی چې د قلت په لار باندې د مسلمانانو رجحان روان وي مسلمانانو ته دا څیز ډېر په قلیل مقدار باندې ملاویږي او دی که چېرې بند کي نو قلیل مقدار باندې ملاویږي مسلمان ته د قلت د وجې نه بحران راځي تکلیف راځي مسلمان د مشکلاتو او تکالیفو سره مخامخ کیږي یو شرط به پکې دا هم ملحوظ نظر وي. دویم نمبر دا چې که چېرې قلت نه راځي خو د دې دپاره زیاتوالی کول یعنې دې دپاره احتکار کول دې دپاره ذخیر اندوزي کول چې که چېرې زه سبا له خرڅومه نو مانې په ګران قیمت باندې خلک اخري او ګران قیمت هم د معاشرې او د عرف خلاف وي یعنې داسې ګران قیمت باندې بې سبا له زه خرڅومه چې دغه ګران قیمت به ده ته به فایده وي خرڅوونکي ته او اغوستونکي ټولې معاشرې ته به پکې نقصان ملاویږي نو په داسې صورت کې یو څیز ذخیره کول یو څیز ځان سره ساتل یو څیز ځان سره محفوظ کول د سبا د ورځې د ګران دام باندې او په غټ قیمت باندې خرڅولو دپاره چې مسلمانانو ته نقصان هم ملاو شي مسلمانانو ته هغې کې قلت هم وي د هغې د وجې نه مسلمانان په مالی او ظاهري تکلیف کې مبتلا شي په داسې طریقې باندې غاله محفوظ کولو ته ذخیر اندوزي وایي او دا په اسلام کې منع ده او احادیث مبارکه او دې په ډېر شد او په مد سره رد فرمایلی دی. دوستانو خو یو خبر یاد ساتئ ذخیر اندوزي صرف او صرف چې دا په غلې په اشیاو کې کیږي خوردونوش کې کیږي نور څیزونه که څوک ذخیره کوي مثلا څوک کپړه ذخیره کوي یا نور داسې څیزونه چې هغه د خوردونوش نه علاوه وي د غلې نه علاوه وي د اناج نه علاوه وي نور څیزونه په څوک ذخیر اندوزي کوي نو هغه د اسلام په دغې ذخیر اندوزۍ په تعریف کې او په دغې حکم کې نه راځي. دوستانو چې څوک ذخیر اندوزي کوي او په مسلمانانو باندې مالی او ظاهري تکلیف راولي نو هغې په بابت کې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک چې کوم فرمان علی شان بیان فرمایلی دی دوستانو هغه د اورېدو قابل دی. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه روایت کوي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک نه فرمایي چې ما اورېدلی دي یقول من احتکر علی المسلمین طعاما ضربه الله بالجزام والافلاس نیپا فرمایي چې کم خلک د مسلمانانو باندې احتکار راولي ذخیر اندوزي کوي او خوراک په بندۍ د سبا له په ښه قیمت د خرڅېدو دپاره تکلیف په مسلمانانو راولي نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان به الله پاک په افلاس کې غریبۍ کې مبتلا کی سباله او الله پاک به جزام بیماری کې دغه انسان مبتلا کی نو گویا نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د فرمان علی شان نه معلومیږي دا انسان چې څوک ذخیر اندوزي کوي
هغه په غټو غټو بیمارو کې مبتلا وي او چې څوک ذخیره اندوزي کوي د هغه اختتام او د هغه نتیجه او خاتمه چې ده دا به د هغه غریبۍ سره مخامخ کیږي، افلاس سره به مخامخ کیږي، فقر فاقې سره مخامخ کیږي او د یو لوی قهر د څپېړ سره مخامخ کیږي، تر دې پورې چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په یو بل حدیث مبارک کې ارشاد فرمایي المحتقر ملعون، نبی پاک فرمایي چې هغه انسان باندې د الله تبارک تعالی جانب لعنت دی چې کوم یو انسان احتکار کوي، څوک ذخیره اندوزي کوي. که چېرې موږ وګورو په مختلفو حکومتونو کې به موږ باندې ذخیره اندوزۍ د وجې نه په مسلمانانو باندې قلت بحران راغلی، کله د خوراک او کله د چینې او کله د اوړو والا، کله د څه شي والا، کله څه شي والا، ولې ذخیره اندوزي کوي. او زمونږ دومره بدنیتي ده په دغې قوم کې، زمونږ په د سیاستدانانو کې چې د بل مسلمان او د بل یو لیډر یا د بل یو حکمران چې کوم حکومت ته او سیاست ته د هغې ډون کولو دپاره د تمام پاکستانیانو مسلمانانو ته زوره نه ورکولی کېږي. په ظاهره باندې داسې ښکاري، نور حقیقت کې رب العالمین عالم دی چې داسې کم وختونو کې شوي، دا اوس چې کم بحران دی دا په کم حیثیت باندې دی، کم حقیقت باندې. غرض مې دا دوستانو چې رب العالمین هم په دې باندې خفه کېږي چې د رب العالمین د مخلوق سره ظلم کولی کېږي، ځکه چې علما فرمایي چې الاحتکار ظلم، احتکار او ذخیره اندوزي چې دا د ظلم په دایره کې یو غټ ظلم شمارلی کېږي.